نو چې ناکامي نه مني نو بیا زه د خیره 1 2 3 زه چې ویې لټوم. نو ما ته خو څه تکلیف نشته، دلته یې ساره شه که نه نه زه ځم. سمه ماما ډېر سخت ناجوړه دی، په موبایل راته اطلاع شوه او که وخت میلاو شو نو زه به بیا راشم. دا خو زما خپل کور دی، زما خاص هم بل ځای نشته. ماما دې کوم ځای کې اوسېږي؟ ایوبیا کې. ښه ماته اجازت دی؟ ته مخې دې رڼا. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته کوم پلان لرې؟ ته به اوس زما د کور نه نقشه وړې؟ تا ته پته نشته چې اصلي نقشه ما کوم ځای ایښې ده؟ هلو ډیډي، زموږ کور ته یو جاسوس راغلی وه. ما یو فرضي نقشه جوړه کړې وه او د خپل بیډ فون لاندې مې ایښې وه. هغه نقشه هغې اوچته کړه او لاړه. خو ډیډي اصلي نقشه ما سره ده. اوکې ډیډي، بای. چلے بربن سٹے توتی ندیشتا رحیمہ سدی گینڈا فرام یوگینڈا اے خاطر خدمہ کو خلا خطا شوا اور چارا تا کستا ہوئے ہو ورزه انسان نیم زما خپل نشي خطا کړي. خبره مې تا کوله اوه دا خبره مې کوله چې بس دواړه جدا کیږو. او وی شو کنه ډیره ګرانه ده دواړو ته. وای ګوره که شګفتا چام پیدا که کنه او سونه چې چام ومونده کنه بس همدغه ملکیت وي. بس صحیح ده. څنګه چې ستا خوښي په بیا راغاړي وزه خوړلي سکري درته معاف کړم. یعنې که تا په ما څه خوړلي سکلي دي چې درته یې معاف کړم؟ هغه 2 کپه چای دې هېرې شوې. نو هغه خو ما په خطا کې سکلي وي. څه تا خو راته ست نه وکړې چې راشه هلکه یې راشه یو پیاله چای خوش کړه. ما نه دې ست کړی و. مړه بس زه راغاړي وزه راغاړي وزه. بس بیا به شي ځه بس تا دا لاره شو زما دا لاره شوه. بس جدا ته ځان له کار کوه زه به ځان له کار کوم. زه بس ځه ځه زه ورکېږه ځه. ورېږه بس ځه زه درنه په دې لاړم. خدای به دې چېرته په ازمري باندې پېښ نه کړي نو شادوګانو خو له منډې درکړي دي. دا هغه نقشه ده. او سر. ته د ډېر غټ انعام لایق یې. تھینک یو سر. پاسه جی ستا څه خیال دی چې دا نقشه کې اصلي ده؟ شګفتا په تا پوه شوې ده او دا نقشه په خپلو لاسونو جوړه کړې ده. په دې نقشه کې چې د کوم ځای نه د کوم مکان نه ګول دره تاو شوې ده. ستا څه خیال دی چې سونه یې دلته ښخه کړې ده؟ نه دا تاڼه ده تاڼه او په تاڼه کې څوک سونه نشي ښخولی پوه شوې؟ بالکل سر. ها وګوره. او مای ګاډ دا خو واقعي سر. فوراً ځه واپس. د دې نه وړاندې چې شګفته درته ځای پرېږدي او بل خوا رفو چکر شي فوراً ځان هغه ځای ته رسوه. اوکې سر. لجنه الله دې ټیمان نصیب کا یو خبره مې کوله. دا څه خو وازه وازه کی ته څه ټیمان مې نصیب کی؟ د غوړو چې غوړي درکړه کور کې ډېري دا دعا مې ته کوله. خدمت وایه. یو جینۍ ده شګفته نامه یې ده رانه غیبه شوې ده. تی پېژنې؟ څه قسمه جینۍ ده؟ مطلب مې دا دی
چې رنګ روغني نه رنګ روغنې نه دی کړی زوړ ماډل نه دی نوی ماډل دی 2009 دوی غوږونه دي دوی چې کوم دی نو سترګې دي یو یې پوزه ده او په خوله کې غاښونه زما خیال دی هغه جینۍ چې ماله راغلې وه د هغې تپوس کوي دا هم راته جاسوس ښکاري دا څه سوچ کې سوچ مې دا کولو چې زه یې پېژنم راځئ ما سره الله دې کونډه مه کوه که کونډه شوې که نه مولا دې په دې بربنسټي توتي واړوه زما مطلب دا دی که نه لکه مونږ شنه توتیان یو نن دلې سبا بجونه مثال مې اصله درکو راځئ چې شګفته درته وښیم هغه هم کونډه ده دا بیا چرته روانه ده زرعیمیا ورپسې شه هغه ښځه ویني چې را روانه ده او داسې لوړې نه چې په دو ده دا خو ما څه بوډۍ ښکاري بوډۍ نه ده ځوانه ده خو پته نشته چې ولې کیجاوه کیجاوه را روانه ده همدغه شګفته ده شګفته داسې نو بیا خو ای داسې حساب دی که نه چې ما ته پیسې را سره نشته ګینې ټیک مې د اتانیس درکولو ځان نه به دې پې لالیپاپ اخیستی چې کله ماته کې که نه ته ځان له پې واله خدای دې عزت وکړه چې دا کوم عزت دې ما له راکړو ترورې ستړي مه شي په خیر جوړ تکړه څنګه ترورې ته نه قربان ما خو بیخي ونه پېژندې څوک یې ته زه دغه یم که نه دا مړی چې ستا د ځوانۍ او د حسن مې واورېده که نه په ایمان زر پسې لیونی سپېلنی شوم او 12 جوړه سپلی مې در پسې چې دی روچلولي ولې خوښه شوې دې یم د اواز نه دې قربان شم اواز دې سم ډېر ښکلی اواز دی ته شګفته یې که نه وی ته مردار شي زما نامه هم درځي ورېږه چې درله د مینې ډک ډانس وکړمه نه مړې بس ترورې ډېره مه ګډېږه هډوکې درنه پرېونیځي بیا به هډوکې درله کم ځای کې ګورم نو بیا راځه چې کور ته ځو نو بیا زه وړاندې شه لکه د رخشۍ رو روزه زه درپسې